د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي زه اوس هم ډېر پښیمانه یم چې خپل ولس مې تنها پرېښودو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو ځل بیا زړه کېږي چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شي او هغه وایي چې زه به ډېر ژر خپل هیواد ته درستون شم. احمد مسعود وایي ما نه غوښتل چې له هیواده ووځم خو فرانسې دغه کار وکړو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي ما هیڅکله هم نه غوښتل چې خپل ولس یوازې پرېږدم خو بالاخره احمد مسعود له هیواده وتښتېدو او ولس یې تنها پرېښودو. احمد مسعود اوس دغه ادعا کوي چې زه نه تښتېدلم خو یو ناڅاپي دا کار وشو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د کابل سقوط په ورځ مې فرانسویانو ته وویل تاسو سره نه ځم، خپلو خلکو سره پاتې کیږم چې هر څه وشول ودې شي او که مړ شم مړ دې شم، خپل د پلار قدمونه به نه پرېږدم. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود چې دا مهال د فرانسې په سفر دی له انټر فرانسې راډیو سره د مرکې پر مهال ویلي د طالبانو له سقوط وروسته یې غوره وګڼله چې خپلو خلکو سره پاتې شي. مسعود په دې مرکه کې زیاته کړې زه به کابل کې وم چې طالبان دغه ښار ته راننوتلل. کابل کې د فرانسې سفارت راته وویل چې فرانسې ته به دې انتقال کړو خو ما غوره وګڼله چې خپلو خلکو سره واوسم او هغوی یوازې پرېنږدم. مسعود زیاته کړې چې په 2021 کال کې د امریکا د نظامي سیاست مخالف و خو اوس اړتیا ده چې ولسواکه نړۍ د طالبانو خلاف له ولسواک خوښه څیرو ملاتړ وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.